اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګران وختونکو السلام علیکم زم تاسو قربا جنت ګل عادل ګران وختونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د اختر دوه مورز ده ډیر مرګري ډیر خلک دلته راغلي دي سیل راغلي دي نو منګه هم د جرګي ټي وي دلته سیل راغلی یو شینکی ته راغلی یو دلته موږ سره مختلف مرګري ولاړ دي دا غوینه به تاسو نه کو او دا غوینه به تاسو چې د کم زین راغلي دي آیا د شینکی کې دوی د سیل نه مزه اخلي سیل نه مزه نه اخلي دلته موږ سره یو مرګري ولاړ دي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم سره جی محمد جمال تاسو کم زین راغلی جی منګه 400 جی د 400 نه راغلی نو تاسو خو ډیر د لری نه راغلی الته خو 400 کې خو سردریاب دي سیندونه دي دغه دي نو شینکی څنګه چارته ویلی یا د زې مشهور څنګه حساب کتابو یاره جی وستاوس ته پته د کرونا حالات او ارسل لاک ډاون دی باندې په تفریحي ځایونه ټول باندې بس دا منګه سمرګر ویل چې شینکی ته ځو کو تاسو زموږ د مرګري خبره ووري دي راځي منګه د یو بل مرګري سره خبرې کو چې هغه د دې ځای متعلق سوی تاسو نوم زما ګلزار مایار نوم دی د مدیا باسری اوسیدونکی ما او دا کزن مې راغلی غونډ څه د یو ځای څه د بل ځای نه څه د خپل کلي اوسیدونکي نو دوی ویلې چې شینکي ته چکر و بس دوی سره په چکر راوتي مازدیګری و نو څنګه ستاره کزن زم راغلی دي مرګري ټول راغلي دي ته غیر چا پیر ګوري ډیر خلک هم راغلي دي شینکی چې دی نو شینکی چونکې د کتو ځای دی نو تاسو دې شینکی ته مخکې راغلی وای کنه راولنې ځل مو دی شینکی ته زه ډېرې پیرې راغلی ما او د شینکي چې کوم ویو د ماشاءالله ډېره زبردسته ده نری وریځ ده میکده ده او مازدیګر دی په لاس کې مې د مات زړګي شیشه ده او مازدیګر دی او مغسې د مات منګي ټیکرې ټولومه ګودر او مغه وران ګودر زړه قصه ده او مازدیګر دی په ویره زمه د تیرا په غرونو اوړم په ویره زمه د تیرا په غرونو اوړم راوړې مې د ځان سره نشه ده او مازدیګر دی جی ګران وختونکو دې وخت کې زموږ سره یو بل مرګري موجود دی د هغوی سره هم ګپ لګو د هغوی نه تپوسونه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دی جی مصور خان د کوم ځای نه راغلی پیښور نه ماشاءالله ګران وختونکو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې دې شینکي ته موږ کلم راغلی یو او زموږ سره کم ملمانه ملاو شوي دي نو هغه زیات تر یا 400 نه راغلي او یا پیښور نه راغلي اوس پته نشته چې دا مسله څه ده دا تاسو کو د مصور نه مصوره په سردریاب کې دغلطه د 400 کې دغلطه ډیر خولي ځایونه دي خو چې د چانم تاسو کوم ناغوي وي چې موږ د پیښور او 400 نه راغلي په دې ځکه څه خصوصیت شته چې مطلب تاسو دا دون لري نه دلته راغلي بالکل د غرونو کې کوم نه دا انسان ځان طرف لراکاږي دا چې خلا ورکې دا خاصه سبب سندونه دي دې لپاره انسان راځي انجوای د لپاره نو تاسو څنګه تاسو دون لري راغلي تاسو انجوای کوئ نه انجوای کوئ بالکل انجوای د لپاره راغلي انجوای هم کو غب شپ هم لګو یو بل سره ملاقات هم کو نو بالکل دا موږ خو تاسو سره ځکه غب شپ لګو تاسو د دون لري زینه راغلي زمونږ ملمانه چونکه موږ دې زګیو تاسو زمونږ ملمانه او موږ په سر سترګو باندې کېنو ان شاء الله تاسو بیا راشي بیا هم راشي نو تاسو څنګه د پیښور د مرګرو تاسو سردریاب مرګرو تاسو پیغام ورکول غواړي چې دې تراشي دې ترانه شي د خستر نه دی خستر بالکل ټول دې مزیدار ځای دی لپاره بندیاش هم نشته نه د پولیس والا سہولت مولت یو شی بل سره برابر دی مزیدار اره ځای اره شیخ مزیدار دی لکه ستا دغه ټول ته پیغام دی چې دې تراشي دې زینو تراشي مزیدار ځای دی خاصه هواګانی دی زی ډیره مننه مصور خان ستا ډیره شکریا زموږ سره د خبرو کولو او بیا راشي الله دې بیا راوړي
جی ګرانو خدونکو دې وخت کې زموږ سره یو بل ملګری ولاړ دی د هغه نوم تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم جی؟ شهزاد خان. شهزاد خان کوم ځای نه راغلی یې؟ تغبۍ نه. تغبۍ نه راغلی یې. نو شهزاد خان تاسو دلته شینکي ته راغلی یې، د اختر موقع ده، ښکلاګانې دي، ملګري راغلي دي، انجوای کوي. تاسو څنګه سیل نه انجوای کوئ که نه کوئ؟ او جی بس لاک ډاون دی یاره شینکي ته رالو نور ځایونه بند دي مې راشي دې سره به انجوای والو مزه به ترې والو. لکه ستا دا مطلب دی که دا چېرته لاک ډاون نه وی نو ته به شینکي ته نه راتلې؟ یاره راتلي به ولې دا خو زمونږ کلی دی او شینکي خو ډېر ښکلی ځای دی، خلک یې ډېر خوښوي. ګوره جی ما چې دلته څونه کسانو سره خبرې وکړي نو د چارسدې نه خلک راغلي دي. جی جناب. چارسدې نه راغلي، سردریاب ښکلی ځای دی، کتو ځای دی، د بونیر نه خلک راغلي دي، د کتو ځای دی. بالکل. هغوی ټول دلته راغلي دي دغه ته شینکي ته راغلي دي. نو تاسو دا خبره وکړه چې یاره که لاک ډاون نه وی نو بل ځای کې لاک ډاون دی دلته راغلی یم. نو ستا دا مطلب دی که چېرې لاک ډاون نه وی نو ته به دلته نه راتلي؟ یاره ولې من راو تا ته ومه چې زمونږ کلی دی او شینکي خو ډېر ښکلی دی، ډېر خلک یې خوښوي او بیا به هم راځي او بیا به هم ورته راځي زمونږ کلی. ښه نو ته څنګه ته زمونږ په دې شیشه باندې ملګرو ته څه پیغام ورکول غواړې چې آیا شینکي ته راشي، شینکي ښایسته ځای دی؟ یاره ولې شینکي خو ډېر ښکلی ځای دی، اصل کې خلک کرونا نه ډېر سخت یېرېږي که نه، نو په دې وجه ډېر خلک غاړه هم نه ږدي شکرو مکرو ته، او شینکي خو دې ځای دی چې ډېر ښکلاګانو ځای دی. شهزاد بھائی خبره وکړه د کرونا نه خلک یېرېږي، خو زما په خیال باندې دلته دونه کې د ټولو ملګرو کې یو کس هم ماسک نه دی اچولی. دا مطلب دی چې کرونا دلته نشته. شهزاد بھائی ستاسو ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو خبرې وکړې. انشاءالله اوسې ډېره مننه. تاسو وګورئ دلته زموږ سره د ډېر لږ لږ نه ملګري راغلي دي، چونکې ستاسو خو خپله علاقه ده، خپل ځای دی، نو تاسو دلته ریګولر راځئ که نه صرف بس په پیښه باندې راځئ؟ نه جی بس کله کله ملګري زړه وسو د اختر مخه ته رالو او نور کله موږ خپل تاجر کابینټ چې کوم دی زه خپله کابینټ سم تعلق ساتم او ملګري کله کله فنکشنونه دي دلته راځو او د خپل ملګري چې څونه د کابینټ یې خپل پروګرامونه ته اریجمنټ کوو او د دې ځای نه چې کوم دی دا پرسکون ماحول دی او د دې نه خپل دغه د سیاحت دپاره، چونکې شینکۍ چې دی نو دا هم د سیاحت یو ډېر ښکلی ځای دی، یو پکنیک سپاټ دی، نو دلته هم د یوې ښې لارې ضرورت دی چې دلته یو ښه لاره جوړه شي، یو د لارې سهولت ورکړی شي. نو ستاسو خیال نه دی چې مطلب داسې به هم یو ډېر ښه پکنیک سپاټ جوړ شي؟ بالکل جی، چې حکومت دې سره د وسایلو صرف کمی په وجه باندې د دې دغه پاتې دي او که دا وشي دا خو ډېر ښه دغه دی. دې دپاره حکومت چې فنډینګ دغه وکړي، څنګه چې لکه تختبۍ زمونږ اثر قدیمه ده د هغې دپاره څنګه ښکلا جوړه کړه، دا څنګه د هغې له رونق ورکړو. دغه شانتې د پکنیک کم ځایونه دي خو خاص کر د تغبۍ سیټي سره ډېر وابسته ځایونه دي، نږدې ځایونه دي چې دې دپاره د هغوی زموږ د دې طرف نه ښه وزیر مملکت منسټر صاحب هم دی په کار چې هغوی کې هغوی ښه رول وکړي. لکه ستاسو د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا پکنیک سپاټ دی، ښایسته ځای دی، مزېدار ځای دی، پکار ده چې دې ته روډونه جوړ شي چې دا خلک دلته روغ کوي. بالکل جی، د دې ضرورتونه شته، هم د دې خلکو همدا خلک به چې کوم دی دلته په یو پلیټفارم باندې او د دې شینکي او د دې نه بعد مختلف د ښکلا خوندونه به تېر. شاه صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. جی ګرانو وختونکو دا وخت کې زما سره میلمانه ولاړ دي او ډېر میلمانه را سره ولاړ دي. ګرانو وختونکو دې ملګري سره خبرې کوو. جی ستاسو نوم؟ واجد علي جی. واجد علي. نو واجد صاحب تاسو څنګه محسوسوئ دلته تاسو راغلي یئ، شینکي ته راغلي یئ، چا راته ویلي چې یاره دا ځای ښایسته دی که نه مخکې هم تاسو راغلي وئ؟
نه جی زه خو په پیله ځل راغلم د کزن راته وویل چې شینکي ته ځو داسې زه په خپله د 400 یم دا کزن مې چې کوم دي دا مدې بابا دي موږ ورته هلته شفټ شوي یو نو دوی راته ویل چې هلته ځو شینکي ډېر دغه دی موږ په خپله مسافر یو سعودي عرب مسافر دی ملګري ټول مسافر دي جی ګران وختونکو دې وخت کې موږ د یو بل ملګري سره ولاړ یو د هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم ستاسو نوم سره جی ملک امیر نواب جی ملک امیر نواب صاحب کوم سره تعلق ساتي تخبې سره جی تخبې سره تعلق ساتي جی تاسو نن د اختر دویمه ورځ ده چونکې موږ ډېرو ملګرو سره خبرې وکړې هغوی دا خبره وکړه چې یاره په مختلف ځایونو کې لاک ډاون دی نو موږ په دې وجه باندې دلته شینکي ته راغلي یو شینکي کې لاک ډاون نشته شینکي نو که چېرې دا لاک ډاون نه وي نو د شینکي ته به خلک نه راتله یاره جی دا خو تاسو څنګه چې دا خبره وکړه اول د الله تعالی زموږ د دې ملک نه خبره ده کومه پته راغلې ده کوم مصیبت راغلی دی الله دې خدای زموږ د ملک نه دا لرې کړي خبره د دنیا نه د الله پاک دا شی نه لرې کړي خو زه تاسو څنګه چې دا خبره وکړم دا د شینکي چې کوم دی دا ډېر سیلانه ځای دی خو دا د کورونې په وجه باندې چې کوم دی خبر تاسو دا کم خلک چې ولیدل دا کم دي په دې وخت کې لکه قسم الله دلته به ډېر رونق ډېر خوندونه و په دې ځای کې خو لکه د کورونې د وجه نه خبره خلک ډېر نه دغه کېږي راځي لکه دې ځای نه د لرې لرې ځای نه خلک راځي جی بالکل ما دلته ډېرې خبرې ډېرو ملګرو سره انټرویوانې وکړې څوک د 400 نه راغلي څوک د بونیر نه راغلي دي څوک د پېښور نه راغلي دي د دې دا مطلب دی چې د شینکي ښکلا چې دا ډېره ښکلا ده هغه خلک ځان ته رابلي بالکل جی بالکل لکه څنګه چې تاسو دا خبره وکړه لکه دا دلته کې تاسو کوم په موقع دا خلک کینی نو دا صرف د دې زیات ډېر په دې وخت کم خلک چې دا د دې ځای باشندگان یو قسم لا نو د دې مختلف علاقو دلته کې خلک شینکي ته راځي خو څنګه چې دا یوسفیز دغه دی خبر د هغې د وجه نه خلک نشي دغه کې دی راتلی نو بس دغه تاسو په خپله د شینکي د خوند ځایونه دي خبره ډېر مزیدار ځایونه دي چونکې موږ وکتل د ډېر لرې نه خلک راغلي دي څنګه تاسو شینکي ته مستقل راځئ که نه په پېښه باندې راځئ یاره جي په پېښه راځو جي په پېښه باندې راځئ لکه ټایم نه میلاوي نه جي په پېښه باندې راځو جي نو دغه د اختر ورځ خبر د مرګور پروګرام جوړ موږ دغه خوشدار رالو جي ستاسو ډېره زیاته مننه جي قدرمن شي جي ډېره مهرباني